ما ته خیال محمد کراچي ګارډن نه پونه کو توجه وې 2000 مې تبلیغ کې سالور میاشتې لګولي کله تور کله سپین پټ کې هم زموږ د قاری سپ چې ورک شي جمع ورکوم وې سیرګټ مې نشي پرې خو د سره د ګیره د پټکی د لوګي به مې راوخل وې مور راته غوسه شو مور راته ډیډلاین کې خو وې مور راته چې خیال محمد که سیرګټ دې پرې نه خو د پې درته نه بخم وې ما مور ته میخه بدل راولم مړ خو چې غوسه شي بس د پایو پیغور راکوي پای ټول بدر باندې 15 کیلو پیرا باندې سکرین نه توجه ماته مفتی سے په سوشل میډیا مې د سیرګټو خلاف ستا یو کلیپ وکړ د سیرګټو ربي مې دا سرامات ک همیشه د پاره د سیرګټو نه توبه وکړم او نن به دا خبرې صفاکو نسوار ضرورت کې فضولیات او دا کتاب عمره چې ته نسوار مباح دي چې دا نسوار مباح دي پښتونه تبعید وکړه چې دا نسوار دومره خشې دي تمام ټیک ټاک کې چې دا نسوار دومره خشې دي شونډه سره را پړسوي حلوا ته جوړه کا د مرکز ته ور واچوا په پلیټونو خو توجه ما شادي حال والا ته ویلم یو ډیش بکې د نسوارم پلیټونو کې ورته کېدا توجه زما تحقیق د سوشل میډیا دی وورا کمنې کړه منی زوایم نسوار د مسواک زد دی مسواک سره خله پاکيږي نسوار سره خله ساکيږي نسوار سره خله ساکيږي د ماشومان وای نسوار سره خله ساکيږي بچي مشران نه وي دغه په جیب کې 15 کیلو پراته وای نسوار سره خله نسوار سره خله نسوار سنت دي که مسواک سنت دي او استا تحقیق په خپل ځای خو نسوار د سنت مخالفت دی کنه دی او تحقیق مده لډی تک نسوار مباح دی د نسوار او په 400 کې بلا سمپل دی په نسوار کې کوالټي دی باچا خان نسوار مومن خان نسوار راکټ نسوار اور سام نسوار لکه دمات ګور د نسوار نارمل نسوار په 20 روپے یو بوجه دا او دوره دی په خوا چې پښتانه جمعه تراته نسوار به کم ځکه خو ده کم ځکه چپاړو کې او هغه په شاپر کې نه په ډبي کې دا ډبي به مولوی سي بر اثرو هغه سر کې آینه شیشم لګېدلې و لکه په خواني پښتنو مشرانو به نسوار کول نه کله کله به آینه کې خپل بیوټي کتا بیوټي توجه پښتانو چې دینی محفل مجلس ته جنازګاه ته نسوار ځان سره نه وړه ها دینی محفل ته جمعه ته نه وړه او زاغه کنسټیبل ولر د پولیس ولغی تم چې د لارې بند کې بار به یوم نزي زم تعالی شیخ لم تاسو د بخاری شریف ختم راغلی تاسو مون جمعه ته راغلی نن پښتون جمعه ته مونږ راغلی منظم کوي الله اکبر یو لاس په جیب کې نسوار څخه پټ نکي تاسو د نسوار غم دي قیمتي شیخ نسوار دي توجه یو بوجه په 20 روپے 15 بوجه د ورځې 100 روپے د یو میاشت نسوارو خرچه د پښتون کا 3000 د یو کال د پښتون د نسوارو خرچه 36000 روپے دا 36000 روپے د اولاد بچو په ایجوکیشن خرچ د ماشوم دی بچی له بسته واخله قلم واخله کتاب واخله دا 36000 روپے په مسجد مدرسه باندې خرج کا توجه نشو تماشو د لپاره پیسې دي او جمعه مدرسې له بزو چاندې کوم اډو کوم نه مردار پلیتو د لپاره موږ سره پیسې شته جمعهتون مدرسې په چاند توجه موږ چې د نسوار نه توبه به سره کال کې څومره بچته شو وایا په نسوارو کې مدل منګي دي تکړه لا نور ورپسې وایا دا چې دا یو خرافات پریدو توجه اور زه د خیبر پختونخوا د پولیس هډ آی جی پی معظم جا انصاری ته سلام عقیدت پیش کوم چې د منشیات خاتمه لپاره الټ پورسید سرچ اپریشن وکړو موږ حمایت هم کوو حکومت سره تعاون هم کوو ان شاء الله او د 400 د پوډرو د آیس د خرڅولو اډیبا د پولیس په نوټس کې څوک راوي لاس چت کې چې دا چا لاس کړی دا به ټیک چرچاني تو ګور دا لاس چا خطر تو ګورته بار پښې خو سره څوک نشته د دې کورجو کې لاس چا خطر بیا ماته وای د دې کورجو کا لاس چا خطر دی ول خیرن بچته چرچی سره لاس پورته توجه ان شاء الله اگر ورځ نزيده الله به خیبر پختونخوا د منشیاتونو پاکي به ان شاء الله حکومت او پولیس سره منشیات خاتمه کې تعاون کوو ان شاء الله اما بل د پولیس ورته میټینګ کې ویډیو ما که چا یو سیرګټ چرس کړي نو پرابلم اګنور که خیر دی خو چې کاروبار د 400 پوډر کوي داغه پکړ د کړ کې مرګ یو سیرګټ کې مسله دی چې کله کله د سر ټینشن ډیر زیات ټینشن ځان له ختمي د ذکر مزه خو غست نه د سیروزه لګولې نه ده نو هغه او یا هغه چر زکس کې چې هغه سړی اشک دړی هغه لیلات بل چا کړی ډیر وجوهات کې دي نه په یو سیرګټ کې په پکړ د کړ نه کې سرجی خان جی په یو سیرګټ کې پکړ چې کاروبار کوي غراو نسا پیپټي والا کیسه باندې توجه ان شاء الله منشیات خاتمه غواړو کنه
غواړو مسواک اخلي که نسوار توبه وباسوه مسواک اخلي که نسوار مسواک غورځوي که نسوار څه غورځوي دا خو جومات نه دی که نه چا سره چې جیب کې دې راواخلې غورځوي دا سیډو نه کیسې به نه زه در پسې پخپله در کوزېږم نصیحت زه درته معلوم یم چې زه صرف نصیحت نه کوم زه په اخباري بیان مذمت زه صرف مذمت نه کوم زه د بعضو مرمت هم کوم توجه ماشاءالله چا سره چې دې وي غورځوي تعالی شیخ له مدرسه ما بیا توجه دا خرافات دي دا اوس هم که نه پرېږدی ما سره یو اپشن بل دی دا ماشومان چې څومره دي ټول ماشومان ما سره وایي څنګه چې زه وایم هغه شانتې وایي ښه تاسو به کتلي سوشل میډیا باندې وایي ای زمونږ مشرانو اوهو ځان لږ غوسه کې ای زمونږ مشرانو په مونږ باندې سیرګټ مه راوړئ کم پلار چې زوی له پیسې ورکړي ورشه ماله سیرګټ راوړه د بچي مستقبل جوړوي که تباه کوي بولو تباه کوي وایي ای زمونږ مشرانو په مونږ باندې نسوار مه راوړئ لږ اواز تیز کې غوسه وکړئ ای زمونږ مشرانو زمونږ په مخ کې سیرګټ مه څکئ تاسو صرف سیرګټ څکئ سبا به مونږ چرس هم څکو پاسې دې ماشومان له جواب ورکړئ پاسه شرمېږي نه زما مستقبل تباه کې زما ایجوکیشن تباه کې زما د پرایمري د میډل د های سټوډنټ لایف تباه کې پلار چې چرسي بچې به چرسي پلار چې پوډري بچې به پوډري پلار چې شرابي بچې به شرابي پلار چې سیرګټ نسوار کوي بچې به هم سیرګټ نسوار کوي کم سے کم په اولاد بچو رحم وکړئ د دې مردارونه توبه کوو که نه کوو یو اپشن را سره بل دی لاست زنانه اوري که نه اوري مستورات اوري نن به انشاءالله کار ښه توله وشي توجه سم پوخو دا سټیل می خو هم کمزوري کار به نه توجه لاکډاون سره خو عادت شوی که نه غټ لاکډاون وړوکې سمارټ لاکډاون بلا قسمونه پکې ماشاءالله هر څه کې قسمونه دي پښتنو کې بلا قسمونه دي توجه زه به یو اعلان کوم 22 ملکونو کې به وایرل کېږي په سوشل میډیا تاسو کې وایرل کوئ خیر د تاسو ته اجازت ایډوانس کې زه به اعلان کوم په سوشل میډیا چې او خواتین اسلام او مستوراتو او زنانو چې د چا نارینه سړي حضرات سیرګټ کوي چرس کوي نسوار کوي زنانو د خپلو حضراتو نارینو سړو سره مکمل لاک ډاون وکړي چې پتا باندې د کور د طرف نظر راټیټه کم پوښتنه ما ته خو د کمزوري معلومه ده د ښځې د زور نه دا د غر په شان توجه دا د غر په شان پوښتون دا درون پوښتون چې ښځه پرې لږ غوسه وکړي دی بالکل موم شي نرم شي ملایم شي اټینشن ولاړي دی ورته چې غلام حاضر ہے کیا خدمت کر ساوی مالا سوٹ راوڑا دی والا قدم پڑک سوٹ راوڑی قدم پڑک توجہ او دا خزی دا جواب نہیں پولیس نه یریږي مولا نه یریږي پښتونه خزی نه یریږي اوی مولوی صاحب دا جمعات کې امام ته کم سړی نیر نختی کنه تا تجربه ده قسم بالله دا کور کې خزی والی دا امام ته چې کم سړی د خزی دا جواب امام هغه غوسه په امام وباسي امام برابر کړي خزی او جمعه تر واش امام ته چې استاد جی دوه درې منځونه کې بیا نه وي استاد جی کالام ته تل سنوپال د خولي وره ورېدلی استاد جی په غوره باندې خوېږي را خوېږي سنوپال ولې مزه صرف تاسو مولا مزه نه غواړي توجه د مساجد مدار د خرافاتو نه توبه ده کنه ده آیس زنانه آیس ډېر په دغه جمله وایم 70% جنکې آیس کې مبتلا دي راشه زما د پېښور یونیورسټي ته راشه स्टूडेंट पेशेंट के तौर पर आइस में स्पिनगिरी बाबागान په آیس کې یو بابا سره ملاقات وشم کورې مې ته ونکم خوله کې یو غاښ هم نه آیس کې مبتلا ما ته بابا ته په دې عمر کې په آیس کې خوله کې غاښونه نو تجوید سره خبرې نه شو کولی کنه د تجوید لپاره غاښونه هم پکار دي نو ما ته وایي چې دې کې پاور دی ما وی خدای دی و ظالمه قبر ته د خپې کوزي کړي ته په آیس کې مبتلا ان شاء الله د منشیاتو خاتمه غواړو کنه غواړو او دا د بناتو مدرسه د افتتام ده مونږ چې د نسوار نه توبه وکړو څومره بچتو شو نو دا ما ته وکړي اوس دا 30000 روپے اس کم سے خرچ کو یا کس ما ته معلوم دي 30000 روپے پیکج و سره دي
توجه خیر چتی نه دلته د مدرسې ابتدا د بناتو د زنانو د مدرسو ضرورت شته که نشته دا مدرسې ابتدا ده مفتي صاحب ان شاء الله قریب هغې به راځي ما مخکې پروګرام دی او ان شاء الله هغې باره کې مختصر ټایم ستاسو اخلم د ذوق دا مدرسه به جوړوي ان شاء الله ان شاء الله مدرسه د چا ده داسې ووایه چې دا مدرسه ضیاء الله صاحب نه موږ تاسو ټولو واغسته هر یو کس وایي دا مدرسه زما ده د چا ده بلنده واسې د چا ده مدرسه د چا ده تخبیه کې بیان کوو د شیرګل محترم صاحب شیخ قاسم صاحب تشریف فرماو مې مدرسه د چا ده یو کاکا پکې आवाज کوي د الله ده ما ته چې ښه ما ته خو پته نه وه دکان کې ایغ نیغ ناست دي دکان زما دی پلازا زما ده پټې زما دی ګاډي زما دی کور زما دی مدرسه د الله ده ښه چل خو درځي ته په چا اورېدلې نه وایي مدرسه زما ده د چا ده